السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې د پاکستان د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي چې دغه غټه بریا حاصله کا او په ساوث افریقا باندې سرونو چولول. نو ډېره زبردست لوبه شوه دوستانو. راځو د کرکټ په باره کې یو څو خبرې کوو. اول خو د پاکستان ټولو پښتنو کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي. بیګا چې کومه لوبه زبردست وشوه، نو اول ټاس ساوث افریقا کپتانو ګټلو چې د بیټینګ د بالنګ فیصله وکړه. پاکستان ټیم ته بالنګ ورکړو. بیا د پاکستان ټیم چې بیټینګ واغستو، نو سیم ایوب عبدالله شفیق بیا په 0 لاړو. سیم ایوب زبردست سینچري واله. نو زه وایم چې سیم ایوب ماشاءالله ځوان لوبغاړی دی او دا پاکستان له یو خدای پاک یو ایره ورکړه. زه وایم چې یو غمی دی. نو ډېر زبردست بیټینګ یې وکړو، سینچري واله. بیا ورسره بابر اعظم 50 واله او محمد رضوان زبردست بیټینګ وکړو. نو دوستانو دا د پاکستان سکور 308 ته ورسېدو چې په جواب کې ورپسې ساوث افریقا داسې هغه سکور یې ورچیس نه کړو. نو 271 سکور. او بل دا چې د پاکستان بالنګ ډېر زبردست شو، سپیشل بالنګ پکې ورسره شاهین افریدي، سیم ایوب هم بالنګ وکړو تقریبا داسې یو چې 7 اوریو کې. نو زبردست بالنګ هم وشو، بیټینګ هم وشو. زه یم چې د پاکستان ټیم ماشاءالله پام کې راغو. د هېڅ تعارف محتاج نه دی. د کرکټ مینوال هم داسې غواړي چې یاره د پاکستان کرکټ ټیم مخ په وړاندې لاړ شي. او دا یو هر د کرکټ مینوال غواړي چې یو ټیم ښه روان وي او एकदम رارستو شي. لکه مطلب پرفارمنس یې نی، نو هغه خلک د هغه ټیم نه زړه خفه کېږي چې یاره دا څنګه ټیم دی. که دغه کرکټ مینوال وي او که نی، خو لکه مطلب داسې یو ملک یو هغه ښه روان وي او एकदम راپروزي، نو د کرکټ مینوال ډېر زیات خفه کېږي. او بیا چې د پاکستان د کرکټ مینوالي، نو هغوی خو بلکل ناامیده شوي وو، د خپل ټیم نه یې زړه مات و. اول ما ویل چې یاره زه د پاکستان په ټیم باندې به نه خبرې کوو، نه په کرکټ باندې خبرې کوو او نه به دغه میچونه ګورو. خو ماشاءالله دا میچ نیمه وشوه چې د پاکستان ټیم ډېر مخ په وړاندې روان دی. په ساوث افریقا باندې 0-3 سره شکست ورکړو او دغه 3 لوبې ته زبردست یې وګټلې، کلین سویپ یې وکړو. نو دا د پاکستان د ټیم لپاره یو د اعزاز خبره ده. موږ د کرکټ مینوالو ته مبارکي وایو، بل خپلو کلاړیانو ته وایو چې دغه رنګ پرفارم ده. نه موږ غواړو چې دغه رنګ پرفارمنس کوئ، نو موږ د کرکټ مینوال به درنه خوشحاله یو. نو زبردسته لوبه وشوه، ساوث افریقا ته یې غټ شکست ورکړو. نو که تاسو وګورئ دوستانو، د پاکستان ټیم ماشاءالله د میچ نیمه کې ښه شو، ځکه چې انګلینډ دلته ووالو او اسټرالیا په اسټرالیا کې وواله. زیمبابوې خو یو کمزوری ټیم و، هغې په زیمبابوې کې وواله. او بل دا نن بیګا چې کوم سیریز ترسره شو ختم شو، نو کلین سویپ په ساوث افریقا وکړو، ساوث افریقا په ساوث افریقا کې وواله. نو زبردستې لوبې وشوې. نو دوستانو ډېر ملګري تپوس کوي چې نور میچونه کله دي، بله ویډیو را روانه ده که خیر وي، هغې کې به تاسو سره زه اپډیټ شیر کړم. خو نور میچونه چې دي د ټیسټ دي، زما خیال دی چې ویسټ انډیز سره دي، خو ویسټ انډیز به راځي پاکستان ته. نو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.